د راشد خان او لیلا خان ترمنځ څه کیسه ده؟ ولې لیلا خان ته د راشد خان په اړه ډیر کمنټونه کیږي؟ د کوزې پښتونخوا د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړې لیلا خان ته د هغې د هر پوسټ لاندې حتما یو یا څو کمنټونه د راشد خان په تړاو کیږي. خو د راشد خان او لیلا خان ترمنځ اړیکه څه ده؟ څه کیسه ده؟ ولې لیلا خان ته د راشد خان په اړه کمنټونه کیږي؟ نن یې دلته وګورئ. دا کیسه د مشهورې اداکارې نجیبه فیض د خپرونې بنډار له نجیبې سره نه پیل شوې ده. کله چې راشد خان په دغه خپرونه کې میلمه و نو لیلا خان هم دغه خپرونې ته خپل ځانګړی پیغام لیږلی و. نجیبه راشد خان ته وایي چې زه خبره شوې یم چې ته د لیلا خان سندرې اورې، نو تا ته نن لیلا خان پیغام را لیږلی دی چې اورو یې. لیلا خان په دغه پیغام کې راشد خان ته د اردو ژبې یوه سندره هم ډالۍ کوي. له هغه وروسته بیا کله چې راشد خان پاکستان ته تللی و او هلته د پاکستان سوپر لیګ کې لوبېده، نو هم له لیلا خان سره یې یوه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. په دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې راشد خان په میدان کې دننه او لیلا خان د تماشچیانو په ځای کې ده او دواړه په خپل منځ کې خبرې کوي. که څه هم د دوی خبرې ښې نه اورېدل کیږي، خو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ډېره لاس په لاس شوه. همداراز تېر کال لیلا خان په خپله فیسبوک پاڼه کې په ژوندۍ بڼه راغلې وه او هلته ترې یو کس د افغانستان لوبډله کې د خوښې لوبغاړي په اړه پوښتنه وکړه او لیلا خان ورته په ځواب کې وویل چې د افغانستان په لوبډله کې راشد خان د خوښې لوبغاړی دی. له دغه ویډیوګانو خپرېدو وروسته کله هم چې لیلا خان خپل عکسونه په فیسبوک کې خپاره کړي نو حتما ورته د راشد خان په تړاو بېلابېل کمنټونه کیږي او بېلابېلې پوښتنې هم ترې کیږي. ډېری کسان بیا د لیلا خان او د راشد خان د مینتابه کیسې کوي او ځینې پکې بیا د واده په اړه هم خبرې کوي. خو د دواړو ترمنځ داسې هیڅ هم نشته لکه څومره چې په کمنټونو کې ویل کیږي. راشد خان نه یوازې دا چې د لیلا خان خوښیږي، بلکې د میلیونونو کسانو خوښیږي چې په هغه کې ډېرې نجونې او ښځې هم شته چې په همدې لړ کې د کرکټ د برخې ځینې مشهورې ښځې هم شته لکه ایرن هالنډ او نورې چې د راشد خان په پوسټونو کمنټونه هم کوي او وخت نا وخت د هغه په اړه ټویټونه هم کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.